سلامونه نیک هیلې احترامات پیرزوینې مو ومنئ ملګرو. هیله ده چې د صحت او عافیت د خوشحالۍ او نیکمرغیو جامې به مو پر تن واوسېږي. یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هوپ انګلیش اکیډمي کې په نوي درس کې سره وینو. په نوي درس کې به نوي شیان زده کوو ملګرو، چې نن به موږ تاسو په انګلیسي کې چې کوم آرټیکلز دي د هغه په هکله باندې به موږ تاسو خبرې اترې لرو، چې دا کومې کلمې دي د څه لپاره کارول کیږي او موږ تاسو ترې نه په کوم ځای کې استفاده کولی شو، کار ترې اخیستلی شو او موږ تاسو یې په خبرو کې کارولی شو. د دې په هکله باندې به موږ تاسو خبرې اترې لرو. نو ملګرو که چېرته مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نویو ویډیوګانو څخه خبر شئ. دغه ویډیو زموږ سره تر اخره پورې وګورئ او که ویډیو چېرته معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم در سره ضرور شیر کړئ. English articles. Definition of articles in English grammar. په انګلیسي ګرامر کې موږ تاسو د articles تعریف وایو. Articles are words that define a noun as specific or unspecific. دا دوه کلمې زده کړئ. Specific or unspecific یعنی مخصوص او غیر مخصوص. In English there are 3 articles. په انګلیسي کې موږ تاسو 3 articles لرو. صحیح دی؟ راځو موږ تاسو په پښتو کې تعریفو. Articles هغه کوچني ټکي دي چې د اسم یعنی نوم سره یو ځای راځي او دا ښیي چې نوم مخصوص دی که غیر مخصوص. ا دی، ان دی، دا دی. دغه 3 دانې موږ تاسو انګلیش articles لرو. موږ تاسو راځو اول 2 دانې تعریفو. ا او ان دا دواړه یو شان دي. په آخري کې بیا فرق درته وایم. ا او ان ته نامعین یا غیر مشخص یا غیر مخصوص articles ویل کیږي. دا هغه وخت کاریږي کله چې موږ د یو شي یادونه په لومړي ځل کوو، په اول ځل باندې، یا هغه شی موږ ته خاص نه وي. په دغه جمله مو شاید سر نه وي خلاصوی. زه به یو لنډ مثال درکړم. فرضاً زه تاسو ته یو جمله وایم چې احمد ورور ورشه سټیشنري ته، قرطاسیې ته یا کتابخانې ته ورشه او یو قلم راوړه. ستاسو په نظر دا جمله غیر مشخص، غیر مخصوص یا معلومه جمله ده، مشخصه جمله ده یا مخصوصه جمله ده؟ په دې کې مطلب زما دا دی چې په دې کې ما مخصوصه شی یاد کړی دی که غیر مخصوص؟ آفرین، غیر مخصوص. ولې چې ما تاسو ته نه دي ویلي چې فلانکی قلم راوړه. قلم اوس چې دی یو عام دی. صحیح شو؟ فرضاً زه تاسو ته وایم چې احمد ورور ورشه کتابخانې څخه بیک قلم ماته راوړه. نو دلته دا بیک نوم چې زه اخلم دلته قلم خاص کیږي. مثلا بل قلم ما ستاسو څخه نه دی غوښتی، بیک قلم مې درنه غوښتی دی، نو بیک قلم چې سو، دا بیک چې ورسره یو ځای شو دلته دغه قلم خاص سو، خاص قلم نوم مې درته واخیستلو، هماغه قلم به راوړی. صحیح شو؟ دا مې یو هسې مثال درکړلو. راځئ موږ تاسو اوس په یو جمله کې موږ تاسو دغه 2 دانې articles استفاده کوو چې څنګه موږ تاسو په جمله کې ویلی شو. I saw a cat. ډېره ساده جمله ده. دا بله جمله هم وګورئ. I saw a bird. صحیح شو؟ ما یو پشکه ولیدله، ما یوه پرنده ولیدله. صحیح شو؟ نو دغه پرنده و پشکه خو ډېرې دي، نو دلته ما عامه یاده کړله او دغه عامه ما په څه شي باندې یاده کړله؟ په ا باندې. که دلته ما د ورکړی و بیا دلته معلومېده چې کومې پشکې ته یا کومې پرندې ته زما اشاره ده. صحیح شو؟ پوه شوئ انشاءالله ورباندې؟ که بیا هم نه وي پوه شوي کولی سئ په کمنټ سیکشن کې راته ووایاست چې زه نور معلومات هم درته درکړم. او په بغل کې ان چې دی، ان هر کله د یو لغت چې په اول سر کې واول حرف وي بیا موږ تاسو ان وایو. ا او ان دومره فرق لري. صحیح شو؟ راځو موږ تاسو بل مثال ته ده ته موږ تاسو راځو. ده په کوم ټیم کې موږ تاسو ویلی شو؟ I saw the cat in my room. ما پشکه په اتاق کې ولیدله. نو دلته په دې جمله کې موږ تاسو معلومولی شو چې هغې پښې ته مې اشاره ده کومه چې په اتاق کې ده. لکه فرضاً موږ تاسو یو مشخصه پښې په کور کې لرو که نه؟ یو خو عامې پښې وي، مشخصه پښې وي، یا په یو پښې په یو ځای کې وي
اشاره مو دقیقا همغه یوې شي ته وي چې مشخص وي، معلوم وي او مخصوص وي. صحیح شو. بله جمله وایو I saw the bird in school. ما پرنده په مکتب کې ولیدله. نو دلته هم دغه دا چې دی موږ تاسو له اسم سره وړی دی، د یو خاص پرندې ته اشاره کوي. خاص پرنده دلته هغه پرنده و چې ما په مکتب کې لیدله. پاکس کې تاسو وینئ چې articles دي. The sun is bright. صحیح شو. لمر ځلانده دی. نو دلته موږ تاسو یو لمر لرو چې هغه مشخص دی، معلوم دی چې موږ تاسو کوم لمر ته اشاره پکې کوو. صحیح شو. لمرونه خو زیات نسته، خو یو لمر دی چې هماغه لمر موږ تاسو یادوو. په اخر کې یو بل مثال در کوم. راځو یو بلې جملې ته I saw the book you gave me. ما کتاب ولیدلو. صحیح شو. کوم چې تا ماته راکړی و. You gave me. تاسو ماته راکړی و. نو دلته دا کتاب ته ما هغه کتاب ته اشاره پکې کړې ده کوم چې تا ماته راکړی و. مثلا ما په المارۍ کې یو کتاب ولیدلو، یا مې د میز پر سر باندې یو کتاب ولیدلو او زه تا ته وایم چې I saw the book you gave me. ما کتاب ولیدلو هغه چې تا ماته راکړی و. یو جمله زه درته وایم، تاسو یې راته معنا کړئ. زه درته وایم چې a cat is on the roof. دلته دا د څه مطلب ورکوي، یا دغه مکمله جمله تاسو راته معنا کړئ چې څه مطلب ورکوي. آفرین. ګورئ دا داسې مطلب ورکوي a cat is on the roof. یو پشکه د چت پر سر دی. نو دلته موږ تاسو آرټیکل پکې لرو the. صحیح شو. the چې دی موږ تاسو ته چت را مشخص کوي، معین کوي، معلوم کوي چې کوم چت، هغه چت چې پر کوم چت پښې ناسته ده. بامونه خو زیات دي، سقف زیات دی. صحیح شو. نو موږ تاسو کوم بام ته اشاره کوو، هغه بام ته پر کوم چې پښکه ناسته ده. زه وایم a cat is on the roof. پښې د چت پر سر ناسته ده. نو دلته ما هغه چت یاد کړلو چې پر کوم چت باندې پښې ناسته ده، یعنې معین، مشخص، معلوم چت. صحیح شو. بله جمله وایم an apple is red. مڼه سره ده. صحیح شو. an apple. هر کله چې موږ تاسو د لغت په اول سر کې واول حرف ولرو، په هغه ځای کې موږ تاسو ان استفاده کوو، او هر کله چې کنسوننټ وي د یو لغت په اول سر کې، بیا موږ تاسو ورته ا استفاده کوو. ا او ان یو شی په یاد کې ولرئ چې دا یو واحد شي ته استفاده کیږي، یو شي ته استفاده کیږي. زه وایم چې یوه مڼه سره ده. صحیح شو. an apple is red. یو مڼه سره ده. نو دلته موږ تاسو یو شي ته پکې اشاره کوو، او فرق د ا او د ان دا دی چې هر کله واول او کنسوننټ یې مخته راسي، بیا موږ تاسو کوم ورته استفاده کوو. په دغه دواړو کې فرق دی. صحیح شو. چې کنسوننټ وي ا استفاده کوو، او چې واول حرف وي د لغت په اول سر کې ان استفاده کوو. بلې جملې ته راځو. an umbrella is useful in the rain. ان دلته بیا موږ تاسو استفاده کوو، ولې چې د اسم په اول سر کې یو راغلی دی چې اسم په دې جمله کې دی امبریلا. نو دلته موږ تاسو ان ورته استفاده کوو، بیا وایو چې an umbrella is useful in the rain. یو امبریلا ډېره ګټوره وي in the rain، په باران کې. چې کله باران وریږي، یو چترۍ یا سایبان ډېر ګټوره وي. صحیح شو. نو زه یو بل مثال درته در کوم. ګوره ډېر ساده مثال در کوم چې سر مور باندې خلاص شي. تاسو ملګري مو یاستئ، په یو کوڅه کې روان یاست، مثلا ملګری مو درته وایي چې I like a car. زما یو موټر خوښیږي. صحیح شو. نو موټرونه زیات دي، مطلب په دا کوڅه کې زیات موټرونه ولاړ دي، او د دا خبره وکړله. د یو خاص موټر ته پکې اشاره نه ده، دی د درکل موټر ښیي. صحیح شو. چې یو موټر زما ډېر خوښیږي. او که چېرته دی وایي چې I like the car، نو حتما به د یو موټر لیدلی وي، یا به تاسو ته د یو کوم موټر اشاره کوي چې زما دغه موټر خوښیږي. صحیح شو. یعنې د ناون یا د اسم څخه مخکې چې د راسي، مشخص معلوم شي ته پکې اشاره ده، او ان یا ا چې پکې راشي، دلته بیا مشخص شي ته پکې اشاره نه وي، عام شی دی یادوي.
نو ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې والله پاک دې وکړي چې راته پوه شوي یاستئ په درس باندې مو زر خلاص شوی وي که بیا هم خلاص نه شولو کولی شئ په کمنټ سیکشن کې پوښتنه وکړئ انشاءالله موږ به تاسو ته جواب درکړو دا درس دومره سخت نه و درس ډېر اسانه دی او ډېر خلص درس دی په دې خاطر باندې ما تاسو ته لږ تشریحات مثالونه زیات درکړل چې سر مو ورباندې خلاص شي که نه دا زه په 20 ثانیو کې اوس زه تاسو ته تشریح کوم 3 ارټیکل زه په انګلیسي ژبه کې موږ تاسې لرو ا دی ان دی او دا دی صحیح شو ان یو مطلب ورکوي د یو صحیح شو واحد شی یادوي نو دا د نامعلوم شیانو لپاره استفاده کېږي چې یو شي ته موږ تاسو پکې اشاره نه وي کړې یو شی مو په نظر کې نه وي صحیح شو دا چې دی هم د یو لپاره استفاده کېږي هم د زیاتو لپاره نظر پکې دا دی یا هدف پکې دا دی چې یو شي ته موږ تاسو کله اشاره وکړو یا یو شی مو په ذهن کې وي یا یو مشخص شي ته اشاره کو بیا مخکې له هغه اسم څخه دا لفظ یا دا کلمه استفاده کو چې دغه 3 کلمو ته ویل کېږي articles نو دا اوس موږ د نن ورځې درس الله په امان د راتلونکو ویډیوګانو لپاره په تمه اوسئ الله حافظ